والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود الشريف أشابه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترمو، دا کوم میاشت روانه ده، د میاشت محرم وي. څه ورته وایي؟ میاشت محرم. مونږ تاسو دا مشران او زنانا دا د سنیانو په میاشت باندې یادې. او دی میاشت سره متعلقه یو څو خبرې هغه عرض کوم او هر کال الحمدلله باقي خبره کوم. دا د اسلامی کال رنبنه میاشت ده. امت مسلمه ته پکار دي چې اسلامی کال کومه میاشت دي دا د مسلمان هر فرد ته، نارینه ته، زنانه ته، مشر ته، کشر ته، ټولو ته یادي. لکه زمونږه کم عیسوي او د عیسیانو کوم کال دی، نو اسلامي او غیر اسلامي ټولې اسکولونو کې زمونږ بچیانو ته جنوري، فروری او مارچ او فلان دا ټول یادي. د ورځو نومونه ورته په انګلیش کې یادي. دا څه بده خبره نه ده. د دنیا د حالاتو نه خبرېدل، د هغې د زبان نه خبرېدل، دا د دنیا د ترقۍ او د انسان د هغه د فراغدلۍ خبره ده. یو انسان ته دي د میاشتو، د کلونو، د ورځو کوم نومونه دي څونه زیات زبانونو کې یاد شي د فایده ده. خو د افسوس مقام دغه چې د مسلمان په کور کې د مسلمان بچیلا په انګریزي کې د کلونو، د میاشتو، د ورځو نومونه ورزي. د انګریزي تاریخدان او کفارو تاریخ ورته یادي. دغه تاریخ پیدایش او وفات او زندگی ټول ورته یادي. خو دغه د مسلمان بچینه چې بیا د اسلامي او د شرعي کال د میاشتو دغه پښتنه وکي په عربی چې جنتی ژبه د باغی کې ورته د ورځو تسوي دغه پښتنه وکي نو بیا ورته نه ورسي. اسلامي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رستو اغي سری په هرست اول او بیا رست سمره زمونږه لوی شخصیات تیر شوي دي، صحابه کرام، ائمه، تابعین، محدثین. داغی د تاریخ نه امت مسلمه بیخی ناشنا. نو د افسوس خبره ده یو اسلامی امت، یو اسلامی او مسلمان لا د حیثیت یو مسلمان د خپل دین نه ټول خبرېدل پکار دي. ځکه دی اسلامی میاشتو سره زمونږ بلا ډېر مسائل متعلقه دي. مونږ او تاسو چې کله په کور کې ماشوم پیدا شي داغه موږ انګریزي تاریخ لیکو.
یره دې په دې تاریخ باندې پیدا شو دا ماشوم یا دا ماشومه. نو دلته ګوره دا ماشوم چې کله بیا د 9 کالو شي که جینۍ وي او د 12 کالو شي که الک وي، نو د 12 کالو نه وروسته د جینۍ او د الک او 9 کالو نه وروسته د جینۍ دې سره بیا د دې معاملات جدا کیږي. دې سره د طلاق مسله راځي. کشرته کې طلاق خاون خزي ته ورکی او بچی پیدا شي، دا بچی با نری که خزي دا مور ساتي د پلار په خرچه باندې. بیا څومره عمر چې شي پلار د بیا والا کوي. دا رنګ دې سره د بلوغ خبر راځي. کله انزل لسقال نرستو جنیا ولک علامات پکې د بالغ والی نیوي، دا به بالغ شمارل شي. نو دا 15 کاله یا 9 کاله یا 12 کاله دینه انګریزي کال مراد نه دی. زګه د انګریزي کال او د شرعي کال اسلامی هجری کې بیا ورځو کې فرق راځي، کمې زیاتې دي. دا رنګ عدت دی، زنانه تیری کده وفات دی د خاون او کده طلاق دی، هغه چې تیری په اسلامی میاش به تیری، په اسلامی ورځو به تیری. نو چې اسلامی میاش درته یاد نه نو ته د 9 کالو 12 کالو 15 کالو د وفات عدت د طلاق عدت دی ټول کې غلطی راځي. نو بګار دادا چې مسلمانانو ته د اسلامی کال میاشتي هغه معلومي. داوی مرستو الله تعالی د قرآن د کوم آیات ما تلاوت الله فرمایي چې کله نماز مکو اسمان پیدا کړ هغه ورځنا ما میاشتو تعداد 12 مقرر کړي. سونو مقرر کړي 12 میاشت. بیا الله وی منها 4 حرم. په دې 12 میاشتو کې بیا سلور میاشتي دا د عزت والا میاشت، دا د احترام والا میاشت دی. په دې میاشتو کې دا سلور ډیر عزت ناکي. داغي تفصیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بخاری شریف پر روایت کې کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی سلور میاشتې مبارک دي، درې پر لپسې دي ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. یعنی د اسلامی کال یو لسمه، دولسمه او لومړنۍ میاشت. یو تنه جدا د رجب چې پښتانه ورته زبرګ میاشت. نو دا سلور میاشتې د احترام میاشتې دي. دیکي بیا دغه میاشت اوس د محرم روانه ده. نو زمو خبره د محرم سره کی نو د محرم میاشت دا د هغه وخت نه احترام ولدا کله چې الله پاک زمکه عثمان پیدا کړی. دیکي د چا د وفات یا د چا د پیدایش د وجنه دا احترام ول نه ګرځي. دا میاشت خپل چې دیګه د چا وفات شي یا پیدایش شي هغه خلک ور سره بختور کی او ور سره احترام والا ګرځي. نو دوه کارونه کوم چې په احادیث سره ثابت دي هغه په دې میاشت کې د کول دي، او نور څومره کارونه چې دي نو هغه ناروا دي. چونکی په دې محرم کې په 10 تاریخ د محرم باندې ډیر زیات اهم واقعات د اسلامی تاریخ راغلي دي. پای کې یو اهم واقعا د سیدنا حسین رضی الله عنه شهادت. دا یې څه دی؟ شهادت. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نصیب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ګران سیدا شباب اهل الجنه. پیغمبر علیه السلام فرمایي د جنت د ځوانانو سرداران به حسن او حسین رضی الله عنهما. پیغمبر علیہ السلام فرمایي الله حسن او حسین ما ته ګران دي، څوک چې دې سره مینه کوي ته ور سره مینه وکړي. د پیغمبر علیہ السلام نوشيري زموږ د سر تاجونه دي، ډېر لوی شخصیت. او داغي شهادت د حضرت حسین په میدان د کربلا کې په 10 محرم باندې واقع شوه. نو اسلامي تعلیمات څه دي؟ د چا په غم باندې غمجن کېدل څومره پکار دي او سبقو. اسلامی تعلیمات دادي چې هر څومره لوی شخصیت
داغه په وفات باندې د 3 ورځو نه زیات د عام خلکو د پاره غم جایز نه دی. تعزیت او غم 3 ورځې دي. البته کوم خزه داغي خاون وفات شي نو که د دې په ګیډه باندې حمل نوي دا بسلور میاشتې ولس ورځي نو د دې غم دی. هغه باندې کپڑے نه چی او نرکیز نه لګي او خوشبو نه لګي او میک اپ او سنگار نه کوي او کوم زمانہ زنانا په ګیډه باندې حمل نو دا حمل چې ترسو پیدا شوی دی کاغه 2 ورځې پیدا شو د خاوند د مر نرستو او کنه میاشتې پیدا شو بعد دا د دې غم دی په خپل خاوند باندې. نور د هیڅ یو کس د پارا 3 ورځې نه زیات غم جایز. حضرت زینب فرمای وې د پیغمبر علیہ السلام بیبي ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دغه پلار ابو سفیان ابن حرب وفات شو. 3 ورځې بعد وې زراغما ام سلمہ رضی الله عنها راکې یو خوشبو راوغشتا رنگ پکې واچول زیړ او خپل ماشوم ته مومګو خپل په دې لیچو باندې ومګو او بیا و فرمایل وې زما خوشبو ته هیڅ مینه نکي رنگ تا زما اس میک اپ ته ضرورت نو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه فرمایل چې کوم زنانا کوم کس په الله او رسول الله او پرز د آخرت ایمان لري د 3 ورځې وروسته په چا زیات غم نه کوي. نو ما 3 ورځې وروسته زګه دا خوشبو دارن اومګو چې دا غم ختم شي نو غم جایز نه دی ښا. نو دی وجنا د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت دا یو المناک واقعه ده یو افسوسناک واقعه ده او د امت مسلمه د زړه دردون کی واقعه ده. خودی وجنا د غم د وجنا دا میاشت ته سپیرویل چې دا سپیره میاشت یا دا د غم میاشته پدې کې به ودونه نه کې پدې کې بنوي کپڑے نه چي په ګور کې پدې کې بدنوي دکان یا د کور افتتاح نه کې دا ټول د شریعت د خلاف خبره دي. ځکه په اسلام کې او په شریعت کې دا شی نشته چې ته غم زیات کا. اسلام د غم د ختمولو تعلیم ورکړي امت ته چې غم ختم کا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلا احادیث په دې باب کې فرمایلی دي. نبی علیہ السلام فرمایي من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهليه فليس منا. سوق چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي په مړی باندې ګروانو نشلې مخونه وای او تیزی د جاهلیت د زمانی پرنګ چغي وای پکری کا جاړي فلیس منا. نبی علیہ السلام فرمایي دا زمو امتی نه ده. نو دا خو امت د ختمولو د غم د ختمولو د امت نه شریعت کوشش کوي. نو زیاتول نو چې هر کال راځي نو تور لباس واچوا او بازارون دروزا او مخلص پیړی ورکوا او ځان په چړو باندې پترو باندې وها لکه دا شیعاګان چې کوي دا د شریعت نه ټول خلاف دي. دیو جنا د ټول لوی غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دغه نه بل د دنیا ټول غمونه یو طرف ته او د رسول الله علیه السلام د وفات غم بل طرف ته. دین لوی غم نشته. نو که سړی هغه غم یادې تر قیامت تر ورځې پورې دا نه ختمېږي. داغه وروسته سیدنا ابوبکر صدیق بیا عمر فاروق امیر المؤمنین مظلومانه شهادت بیا سیدنا عثمان رضی الله عنه د قران د پاسه شهید شو. بیا داغه وروسته حضرت علی سحر منستزی او شهید شو. دغه رنګي څومره لوی صحابه بیا ائمه تابعین او محدثین دا شهیدان شوی دي وفات شوی. نو که هر شهادت باندې سړی مسلمان غم شروع کی د مسلمان د ژوندۍ یو سکند هم د غم نه خالی نشي. نو غم خواري د 3 ورځې زیاته په اسلام کې نشته. د دې د وجه محترم دا څومره چې زمون پښتنو ته د مو مسلمانانو ته دا رواجونه رسمونه بدعات راغلي دي
دا د شیعاګانو او د کافرانو او د غیرو د طرف نه را منتقل شوي دي. زمونږ پښتانه د محرم په میاشت کې واده نه کوي. یاره څوک وي دا د غم میاشت ده، څوک وي دا سپېره میاشت ده. نه، دا خو مبارکه میاشت ده. که حضرت حسین شهید شو نو یو خو دا د چې شهادت د غم خبره نه ده. شهادت خو عظیم مرتبت دی، الله پاک هر چاته نه ورکوي. او بیا چې په دې میاشت کې شهید شو، د دې میاشت د برکت د وجې نه د هغه شهادت نورم برکتي شو، د هغه ته نورم لویه درجه میلاو شو. د هغه د شهادت د وجې د میاشت غم والا نه ګرځي. دا میاشت دا د سپیرتوب طرف ته نه ځي. لا عدوا ولا تیرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بدپالی په اسلام کې نشته. بدپالی دا په اسلام کې نشته دي. سپیرواله په اسلام کې نشته. ټول ورځي ټول میاشتې بس یو رنګ ورځي یو رنګ میاشتې یو د بل نه بهتر شته، خو سپیرتوب پکې نشته. نو بهر حال دا کوم خلک چې پدې کې واده خادي نه کوي دا هم ناروا ده. پدې کې واده، پدې کې نکاح، پدې کې نوې کار شروع کول، نوې کپڑے چول، دې سره نورم انسان مبارکيږي. دا څه خبره نشته. دوه کارونه چې پدې کې د کول دي هغه ده چې په 10 تاریخ د محرم باندې 10 تاریخ پدې باندې روزه نیول دي. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ما د الله نو امید دادی چې مخکینی څومره یو کال ګناهونه دي الله پاک دی روزي سره انسان ته معاف کوي. نو کوم خلک په دې کې الله پاک توفیق ورکړي 10 تاریخ باندې نو یو روزه، البته چونکی دا روزه به يهوديان نیوله، د يهوديانو سره د مشابهت نه او یو شانوالی نه ځان بچکول د پاره د پیغمبر علیہ السلام ارشاد دی چې دینه یو مخ کی یا یو ورسته روزه دانی ول پکار دی. نبی علیہ السلام چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړ يهوديانو مدار روزه نیوله. د پښتنه وکړه ودا د سر روزه ده په بدی ورځ باندې 10 محرم باندې الله زموږ پیغمبر موسی علیہ السلام او زموږ مشرانو ته د فرعونانو نجات ورکړو. نو موږ د شکر په تور باندې شکریا په تور دا روزه نیسو. نبی علیہ السلام یې اخو زموږ ورور دی، موسی علیہ السلام پیغمبر دی، موږ ډیر حقدار یو چې دا روزه موږ ونیسو. بیا صحابه ته فرمایل کاینده کال موږ وو نو بیا به سره نه هم نیسو. خو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، ایته مکمل نه شو. نو نه هم یا یو ولسمه ور سره نیول پکار دي چې دوه روزي کچا نشو نیوي صرف لسمه باندې د اجر او ثواب ملاويږي. یو خو نیوي شي کنه خدا یو دې لپاره ده چې د يهوديانو نه مشابهت نه مونږ اوسو. کڅو چا بیا د سوزر د وجه نه دوه نشنوي دا یو خامخونیس نیو کار دغه دی. دویم دا حدیث پاک کې راځي من وصى على نفسه واهله يوم عاشوراء وصى الله عليه سائر سنه. په دغه 10 تاریخ د محرم باندې د عام معمول لږه زیاته خرچه خپل کورواله باندې، خپل مزدور باندې، خپل نوکر باندې، خپل ګاونډیانو باندې یو سړی عام معمول د کوم خوراکي، د کوم لباسي، د کوم ترتیبي دا غینه لږ زیات. حدیث کې راځي کوم حدیث ما تلاوت کو چې کوم انسان په دې ورځ باندې خپل اهل او عیال باندې فراخي وکي، خوراک سکاک دا ورته زیات وروړي، نو د دې د برکت به الله پاک ټول کال په دې باندې فراخي راوړي. صحیح ده؟ نو فراخي راوړي. خو البته دې کې دا یو خیال ساتي چې په دغه ورځ باندې خاص خوراکونه لکه ډېر خلک پیرنی کوي، یا ډېر خلک کیرونه کوي، یا حلواګانې کوي، یا شربت دیګونه کوي. دا شی د اسلام په رڼا کې خنه دي، ځکه دا په دین دی کوي. زموږ زنانو وویل یره ترشه ولنه کې تاریخ وای په دې باندې د حسنینو بیا مره ترخیږي. خبره به دا د مسلمانانو عقیده ده چې خیرات چې هر قسمه د دې ثواب مړو ترسیخه د اخرت خو نه رسی کنه چې مثلا تا حلوا کا یا د خوک سيزو کا دا بغي تورس
یا تریخ شه دی ګنال ته ورسي مړه به فطر کشي ای خدا خورینو د دې ثواب رسي نو دا د شیعاګانو د طرف نه دا شربتونو د الواګانو خواږه خوراکونه کی دا نه دی پکارخه خپل څنګه عام معمول څنګه خوراکم کولې شو خو خوراک په کوروالو باندې وکي ګوندیانو باندې وکي خپل خپلوانو باندې کولې شي دغه نظام ساتل پکار بل دا چې ځینې خلک نو په دې ورځ کې دا ګوډاګیان ګرځي او کورونه نو پیدا سنیانو چنده ورکی برخه ورکی او په دینوم باندې پیسې غونډې دا خبره نه دا وی لپاره سره غونډې دار چې خپل وسته کور کې دوی کې په خپل بچو دي نو هغه دي اخري بل قرآن باندې دي اخري ثواب دي حسنین ته وربخي ان شاء الله ثواب ورسېخه سلورم نمبر هغه غلطي چې خلک کوي هغه دا چې په دې ورځ باندې محرم باندې نو بیا د زنانه مقبرو ته په لوټه کې وګوري او خپل قبرونو باندې سګي ورچی دا د اسلام نه خلاف دې سره فایده نشته اس څوک زنانه د ټول کال وختي جو مکړي هغه مقبره کې وړي دفن کوي هغه هم دا شرط ورځي کې دفن کول پکار دي دا تاریخ ولا مقررول نه دي پکار او دا وبته په قبر واچول څه پیدا شي دې ته هولان دی ګونه رسیدا حسنین چې کوم دی ته کې وفات شو یو دا په دې کې خبره شته دا معتمدی خبري ډېرې د دروغ د شیعاګانو جوړې کړې دي ښا نو دوی ورپس جوړې کړې دي کوم خبره شته بهرحال هغه طرف ته نو تفصیلی باسته نو کته کې وفات هم شي نستاد لوټي او بوچول سره غیر څه فایده نه رسي نو کومه بډېګانې زرانه دا ذکر کوي دا دینه منې کوي ښا دا د شریعت نه خلاف کار نه دي البته نور څومره بس دغه وکړه دي اهل عیال باندې خرچه ده دویم روزه نیول دي دا سنت عمل دي مستحب عمل دي کزنانی کنارینه کول شي پدې کې ثواب لباس د متعلق چونکی شیعاګان ټول کال کې هر لباس اچول دا جایز دی هر رنگ تور سپین شین چړیر تک سور نه غینه من راغلی دا نور هر رنگ لباس اچول دا جایز خدا شیعاګان دی بطوري سوګو بطوري خفغان بطوري غم دی محرم میاش کې تور لباس اچي چیرې مو غم مناو دا د خفغان نه خدا دا تور جنډا او تور لباس دې د وجنه د مسلمان د پاره د دې شیعاګانو سره د مخالفت د پاره په دې میاش کې د تور لباس نه ځان ساتل وکړ چې دې سره یو شانواله راشي دی عمل کې ورسره مونږ چرته شریک نشو دغه شیعاګان دا کار کوي نو مونږ لندې بکار مونږ سپین لباس یا نور لباس په دې محرم میاش کې استعمال کچا واچول او د دې د نیت ني اسی اچول حرام نه دي خبره بيش او خبره ده چې ځان د شیعاګانو سره د مشابهت نه اوسات اسلام موږ ته دا درس راکړي چې د کافرانو او د غیرو سره په خوراک کې اسکا کې رهن سن کې چال چلن کې یو شکم د کفارو سره د غیرو سره ځان مې یو شان کوه او دا خو دې شیعاګان او سره کونو ته روزي او چغي سوري وای چې تاریخ صحیح چا مطالعه کړي خپل د حضرت حسین د حضرت علی د حضرت عثمان دا ټول د دې قاتلان خپل شیعاګان دي د دې مشر عبد الله ابن سبا يهودي دا ټول شر اسلام کې دین مخ کې اسلام ټول رک جوړ اتفاق دا ټول دی جوړ کړي او اوس روزي سره کو ته بروزي او زموږ حکومت ورته نو خو سپورټ ورکړي 50 زره نفری په یو ځای کې دی خورا کړی دا او دې ته خوراکونه او د دې خرچي ولې چې شیعاګان روزي خپل جوړ سنت الله خپل امام بارګاګانو کې دې کوي کنه او دا خو د مسلمانانو وطن دی د سنیانو وطن دی زید ایران ته خډیر شیعاګان دي چې ال تسکیه دي کې او چونکې لوی افسران په لوی عہدو باندې شیعاګان دا غي زور دي شیعاګان چې سکول غواړي هغه کوي او سنیان هیڅ نشي کولای نو بهر حال اول خو پکارو چې بدی پابندي وي او شرط ایران ته لګلې کې ایران ته نه لګلې خپل امام بارګاه کې دی پوره اوس دا درسلو رزبا مین چې کوم بازارونه دي دا ټول وسیلې دا ټول بندي پدې کې د اربونو او کروڑونو د لکونو روپو د خلکو تاوانونه د مسلمانانو کې بازارونه بند فکرانه بند او ترانسپورت سیستم بند ټول بند دا نقصان څه د وجنوش
الله پاک دې موږ ته صحیح دین باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. بهرحال دغه یو څو خبرې مې عرض کړې د محرم میاشته محترم میاشته په دې کې دا یو خبره یاد ساتل پکار دي چې څنګه په مبارکو میاشتو کې په مبارکو ورځو کې په مبارکو زینو کې د نیک عمل ثواب ډیری لکه حرم شریف مسجد نبوي د جمعې ورځ د جمعې شپه رمضان وغیرہ وغیرہ نو په دغه میاشتو کې په دغه زینو کې په دغه ورځو کې بیا د ګناه کارم د حد نه زیاته ګناه وي نو کوشش وکړ دی چې په داسې محترم میاشتو کې د نیک اعمالو کوشش وشي او د ګناهونو موږ تاسو ټول ځان محفوظ کړو. الله پاک دې عمل کول توفیق نصیب. الله فاطمه تاسو ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ناموس د بارا د غي د تحفظ د بارا قبول کړي. موږ دا کار الله پاک والی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا على مرات الموت سكرات الموت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله پاکا د مبارک میاشت د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. د هر قسم معصیت وړونه غټونه قصدن آمدن خطا سرن علانیتن ټول محفوظ کړي. ټول مسلمانان ته د نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي. د کل دین اسلام حفاظت فرمای. در تمام مسلمانان حفاظت فرمای. سون مسلمانان چې ستاسو د دین خدمت کوي یا الله په کومه جامه کې تبلیغی حضرات صوفیه کرام علماء طلباء مدارس مساجد مجاهدین خصوصا د مجاهدینو مدد فرمای. الله د مجاهدینو مدد فرمای. الله د مجاهدینو حفاظت فرمای. کفر او داغي مرګري الله ذلیل کی الله رسوا کی الله مغلوب کی الله شکست خورده کی اسلام و مسلمانانو او مجاهدینو ته غلبه نصیب او فرمای. په تمام دنیا باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله خولي سپینو تور جنډي اورپه نظام د شریعت نظام د قران یا الله نافذ او فرمای. زمو سترګي وسینې پیخه کی څومره مظلومین دی الله یا الله د کفارو قبضه کی دی خدایا په یا الله په شام کی دی په فلسطین کی دی یا الله په برما کی دی الله کشمیر کی دی الله افغانستان کی دی که پاکستان کی دی که په هر ځای کی دی چې د کفار او د ظالمانو د لاس لاندې دي په حق باندې دي او مسلمانان دي او مظلومین دي داغي د رهایی اسباب مهیا کی. خدای خپل غیبی کامل قدرت سره د خپل فرشتو په مدد سره داغي د رهایی اسباب مهیا کی. الله کورم ته راولي خدایا د ځوانانو ځوانه یا الله بجیلونو کې زړې شه الله په تور تنبو کې زړې شه الله الله تور سر سپین سر شه خدایا تورګری یا الله سپینګری شه یا الله خدایا پاک استاد دین د خاطره استاد کلام د خاطره استاد مصطفی علی السلام د نظام شریعت د خاطره الله د زړګونو خو پته مونږ لګیدا چې چرته لاړل او چرته لاړل یا الله تی مدد فرمای. الله تی مدد فرمای. الله تی مدد فرمای. خدای د دې کمزور مسلمانانو موږ کمزوري سم د شکوله دا مبارک میاشت او مبارک ورځ ده یا الله زموږ دعاګانې د دې مظلومانو او مظلوماتو په حق قبول کړي خدایا یا الله د شهیدانو شهادتونه قبول کړي یا الله د شهیدانو شهادتونه قبول کړي خدای پاک د کندو د ګورو د تور سرو ته حفاظت او فرمای یا الله تی اسباب مهیا کړي. خدای پاکا چې څوک بم د دین او د اسلام دشمنانی یا الله منسوبي و جوړي خدای دا منسوبي خور سره خور کی یا الله کافرن خپل کې په یو بل باندې ورلګیا کی د کافرانو ټول ټیکنالوژي او څومره جدید اسلحه دا ټول موږ ته په مالی غنیمت کې راکړي یا الله سیران او بنديان کې زمونږه خدای پاک موږ ته یا الله جذبه جهاد او شوق شهادت خدای را نصیب او فرمایي یا الله را نصیب او فرمایي. زمون نارینه زنانه او مشران کشران ټول یا الله غیرتمن کی په دین باندې موږ ته غیرت او ایمان را نصیب کی.
خدایا دا بی ضمیره او دا بی غیرت او ګمرانانو کې غیرت پیدا کی د بهارت د انډیا یو فوجي تاسو بکتلی کني وګتی زمانه ووري هغه وی ز تاسو ته دولس بمړي دولس کړه در استوما عمران خان شپکتو واچوا او باجوا شپکتو واچوا ای بی غیرتو ای بی ضمیرو زما د انډیا دی فوجي اوسم دته د خزي په نظر کتلی دي د شراګان دي دا د خزونم کمزوري دي دا د بمړو لایق نه دي الله دې بی غیرت کې غیرت پیدا کی دا څنګه بی ضمیره خلقو ته دی الله بریخو بی ضمیره بی غیرت او ګمرانان ته دی بریخو خدایا ایماندار او ګمرانان لا نصیب کی الله غیرتمن او ګمرانان نصیب کی خدای چې د کافر پسترګو کې سترګي ورګي یا الله داسې ګمرانان لا نصیب کی خدای زموږ دي مشرانو کې غیرت پیدا کی یا الله د جنت اغلیقا د شوق ورتزل کې واچي یا الله جذبه جهاد او شوق د شهادت ورتزل کې واچي خدای پاک د امت مسلمه په حال رحم کی یا الله امت ډیر مظلوم دی الله امت ډیر مظلوم دی خدای پاکا یا الله د ټول امت حفاظت وکړي د صحابو د شان حفاظت وکړي په دې محرم کې به د شیعاګانو د سپیرو د مردارو د کافرانو زندګانو د خلونه صحابو بس ډېر ګندي ډېر کنزل او بد ردیوزي الله د صحابو او د اهل بیت خدای د امهات المؤمنین خاص کر سیدہ طاهرہ مقدسہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا داغي شان حفاظت میں فرمائی کوم خلیفہ چې صحابو پس لګیا کی زما حضرت عائشہ پس ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ پس لګیا کی الله د خپل مات کی الله د جبی ګمګی کی د الله سره خپل شل کی الله نست نابود کی نو ټول مسلمانانو ته خپل اسلام باندې خپل قران باندې خپل رب باندې خپل پیغمبر پاک علیہ السلام باندې نظام شریعت د نفاذ د پاره غیرت او استقامت را نصیب کی سور اسلامی جلوس او جلسی او اجتماعات کی ټول کامیاب خصوصا د 7 ستمبر یا الله دا اجتماع ذریعہ د رشد او د هدایت وګرځي د حاسدینو د حسد د شریران د شر نه محفوظ کی قادیانان مقدس مکه نور کی خدای الله د دې پور کول کی زمونږ ویني استعمال کی زمونږ جان استعمال کی زمونږ مال استعمال کی یا الله مون قبول کی خدایا مون قبول کی خدایا مون د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس ډیر سترګې ټټې دي خدایا مونږ ډیر بے غیرت یا الله د پیغمبر علیہ السلام ګستاخان ګرځي مونږ خپل مزي کو مونږ خپل دنیا ګټو مونږ خپل بچی پیدا کو یا الله مونږ ډیر ملامت یو خدایا پاکا د دې پور کول کی مونږ استعمال کی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د غلامه او د څوکیدارې توفیق را نصیب کی وصلی الله تعالی وسلم علی النبی